د ژوند لومړی درس یې خو نه په ښوونځي کې همدا کور یې ښوونځی او مور یې ورته ښوونکې ده د دې وړه نړۍ سږکال ښوونځي ته په تلو لا پراخېدی شوه خو ټولبند کې دا بیرته په کور شوه په مکتب کې شاملولم هغه کورونا مرض راغی لږ لږ مې په مور سره مې په کور کې درس وایم هغسې مکتبونه خلاص بیا هغه کوم بیا ولیږم د تلوسې په څېر شاوخوا 1 میلیون ماشومان تر دې دمه ښوونځیو کې له شاملېدو پاتې شوي دي لامل یې د کورونا ویروس له کبله پلی شوی ټول بند دی 3 میاشتې کېږي چې ټول ښوونځي تړل شوي دي د پوهنې وزارت په کورونو کې د زده کوونکو بوختیا لپاره د معرف ټلویزیون او ځینو رادیوګانو له لارې ښوونیز پروګرامونه خپروي هغه تجربه چې اوس یې خپله وزارت ناکامه بولي د افغانستان ډېری خلک تلویزیون رادیو او همدارنګه انټرنیټ هوشمند موبایلونه او برېښنا ته لاسرسی نه لري هغه زده کوونکي چې الکترونیکي وسایل ته لاسرسی نه لري او یا هم برېښنا نه لري هغوی نشي کولی چې زموږ برنامې وګوري او تعقیب کړي دلته د نږدې 19,000 دولتي او شخصي ښوونځیو ترڅنګ ټول 160 دولتي او خصوصي پوهنتونونه هم رخصت دي دا قرنطین خالي د مکتبونو او پوهنتونونو لپاره دی ځکه نور هیڅ کې نه مراعات کوي نه په بازار کې نه په کارونو کې لکه چې وګورې ټول خلک د باندې ګرځي نو خالي او مکتبو پوهنتونونو لپاره نه کوي چې قرنطین جوړ کړي د طب فاکولټۍ محصله یم او نن چې زه غواړم تاسو ته دا وایم چې د افغانستان کې چې کله نه کورونا راغلې ده نو موږ د 3 میاشتې یو چې په قرنطین کې یو د 3 میاشتې نه په موږ ته زموږ هغه ټول ضایع شو وخت زموږ ټایم زموږ د چې ډېر مهم درسونه او زموږ اخر سمسترونه دي موږ باید د پریکټیکل ویلي وای د دې ویبپاڼې له لارې د یوه خصوصي پوهنتون محصلین درسي توکي ترلاسه کوي دا ویډیوګانې د کمزوري انټرنیټ له کبله نه پلی کیږي له یوې خوا پر دغو درسي توکو د انټرنیټ لګښت او له بلې خوا بیا د دغو چوپړونو په بدل کې محصلین اړ دي چې پوهنتون ته فیس هم ورکړي د پوهنتونونو آنلاین زدکړې هم د ډیرو په ګمان ناکامه تجربه ده اوس د لوړو زدکړو وزارت په یوه داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې پوهنتونونه بیرته ژر پرانیستل شي دغه وزارت وایي که تر 1 میاشتې پورې پوهنتونونو ته د بیا پرانیستې اجازه وشوه نو هڅه به دا وي چې په پاتې وخت کې د ضایع شوو ورځو درسونه هم وویل شي شازیه حیا BBC کابل